أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د انسان اصل خلقت رب کریم ذکر کوي ولقد خلقنا الانسان فتاقیق سره پیدا کړی د موږ آدم علیه السلام من صلصال من حمأ مسنون د وچه خټې چې کړنګېدونکې اواز کې کودوړې لري د تورې خټې د بدبویه خټې نه درې خیله سپار شو. صلصال هغه وچه خټه لکه دا ګړي چې تر جوړې دا اوس دا خټې دي خو پخې شوي دي دا ګړی وایه اواز کوي. اول وی من صلصال د وچې کړنګېدونکې خټې نه مې پیدا کړی. بیا وی من حمأ د تورې ورستې بدبویه ورستې خټې نه مې پیدا کړی. بیا وی مسنون د بدبویه خټې نه مې پیدا کړی. وایي دا درې حالات دي. موږ تاسې که فکر کړی دا خلک بامونه چې ګلوي خټه خوشته کړي. بعضې خلک دا بیا ډېرې شپې پرېږدي. دا ښه خاوره راوړې دی چې خوشته دې کړه چې درېیمه ورځ کېږي رنګ یې تک تور شي. بیا د دغې خټې نه بویونه پورته کېږي. وایي اوله خټه وه چې خوشته یې کړه خټه وه بدبویه شوه. بیا یې د هغه نه کالبوت جوړ کړه. دغه کالبوت چې جوړ شو بیا دا کالبوت چې وچ شو کړنګه یې کوه چې ټنګه یې روح لیانه وکړي کړنګه یې کوه. نو درې سره صفات څه دي؟ کله وایي ما د خاورې نه پیدا ده ځکه خو اول خو خاوره راټوله کړې بیا خاوره خوشته شوه خټه شوه خټه بیا پخه شوه وخت په تیر شو سخا شوه بدبویه شوه بیا د هغه نه بعد کالبوت جوړ کړه. والجان او پیریانان پلار د پیریانانو مې بیا خلقناه پیدا کړی دی من قبل پخوا تر انسان نه من نار سموم د هغه اور بیلوګي نه د خاص لمبې د اور نه مې پیدا ده. خو ما مخکې درته ویلي وو چې د انسان په خلقت کې هم څلور عناصر سره شریک دي اور اوبو خاوره هوا. خو خاوره عنصر غالب د غټ جزء خاوره ده نو ځکه نسبت ډېر خاورې ته کېږي. او شیطان پیریان چې پیدا دي هم د دغه څلور سره عناصرو نه خو لوی عنصر د هغو اصل جوهر د هغو اور ده نو ځکه هغه نسبت اور ته کېږي. اوس دا د امتحان زندگی ده دا دواړه رب کریم پیدا دي دا انسان د کپیری ده دا د یو مقصد دپاره الله پیدا ده چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خو د امتحان مرحلې دي. الله تعالی چې پیریانانو نه وروسته د آدم علیه السلام د پیدایښت اراده وکړه نو ملایکو ته ویې وایس قال ربک یاد که هغه وخت چې ویلې رب دې تعالی الملائکة ملایکو لره انی خالق بشرا زه پیدا کوونکی یو انسان لره یم من صلصال من حمأ مسنون د وچه کړنګېدونکې تورې ورستې بدبویه خټې نه. خو فاذا سویته کله مې چې برابر کړه اندامونه د ده ونفخت فيه من روحي او ما په دې کې پوکی وکړه د روح د ده نه خپل نه فقعوا له ساجدین بیا واقع شي ده ته سجده کوونکي. فسجد الملائکة كلهم اجمعون بیا سجده وکړه ملائکو ټولو په یوه وار په اتفاق الا ابلیس مگر ابلیس ابا منع یې راوړه د سجدې کولو نه ان یکونه چې دی شي مع ساجدین د سجدې کوونکي سره. الله تعالی ابلیس ته ویل قال یا ابلیس ما لک ای ابلیس ته دې تعالی الله تکونه مع ساجدین چې ته د سجده کوونکي سره نه شوې ملایکو سجده وکړه تا ولې ونه کړه؟ قال دی خبیث ورته لم اکن لاسجد لبشر زه نه یم دومره خوار چې زه سجده وکړم یو انسان ته چې تا خلقته پیدا کړی دی د من صلصال من حمأ مسنون د کړنګېدونکې ورستې تورې بدبویو خټې نه زه د اور نه پیدا یم نوراني یم هغه ته څنګه سجده وکړم؟ د لوی تکبر هغه ده چې الله او رسول باندې سړی وکړي او هغه کفر ده. نو قال رب کریم ورته ویل ابلیس ته فاخرج منها اوزه د دغه ځایه نه فانک رجیم بېشکه ته رټل شوی وان علیک لعنة او بېشکه په تا باندې ای شیطانه لعنت الی یوم الدین تر ورځې د جزا پورې. قال رب فانظرني الى يوم يبعثون نو ابلیس ویلې ای رب دې ما ته مهلت راکړه تر هغه ورځې چې کله بیا دا خلک د قبرونو راپورته کېږي تر قیامته پورې ما ته ژوندون راکړه.
قال الله تعالی ورته فإنك من المنظرین بشکه ته له جملې د مهلت ورکړی شوی نه یې فإلی یوم الوقت المعلوم تر ورځې د هغه وخت معلوم چې هغه پناه د مخلوقاتو راځي اول شپېلې ته به مرې د مرګ نه خلاصېدا نشته دا د زرګدن تکلیفونه به په تام تېرېږي چې کله الله وعده ورکړه د اوږده عمر قال دستی د بدماشي شروع کړه قال ربي دوی ای رب دما بما اغویتني په سبب د هغه څه چې زه تا ګمراه کړم لأزینن لهم زه به ښایسته کړم دغه انسانانو ته په الارض په مځکه کې ګناهونه ولأغوینهم اجمعین او زه به دوی ټول ګمراه کړم خپله بیا شیطان استثنا کوي زه به دوی ټول ګمراه کړم الا عبادک منهم المخلصین مګر نه هغه بندګان دي تا چې هغه خلاص کړی شوي دي د ګناهونو نه په پرهیزګارو مې بیا وس نه رسېږي دا نور به ټوله ګمراه کړم حدیث مبارک کې راځي د شیطان واس په نیک مسلمان صرف د وسواس ده نور څه نشي پکړای خو په کافر کې پړی اچولی چې څه وغواړي هغه ګناه وکړي فاسقان فاجران هغه دو ته خپل ځان تسلیم کړی چې څه پکوي خو نیکمرغه انسان باندې صرف وسواس کله ورته پیدا کی نور ته وس نه پرسیږي قال الله تعالی ورته ویل هاذا دغه اخلاص په عمل کې صراط علی مستقیم لیار د تر ما پورې برابر شیطان ویلې چې هغه ته مخلص بندگان دي چې عمل په اخلاص کوي هغه باندې د ما واس نشته الله ورته ویل ځکه نشته دا اخلاص ما ته مستقیمه لیار ده ما ته راځي د ما ته د راتګ مخه ته نشي نیولی هذا دا اخلاص په عمل کې چې د ټولو تصوف او غرض دا ده چې سړی کې اخلاص په عمل کې پیدا شي دا اخلاص په عمل کې لیار د تر ما پورې مستقیمه ان عبادي بشک دا د ما خاص بندگان لیس لك علیهم سلطان نشته د تا په دې باندې ته تسلط قدرت غلبه الا من تبعك من الغاوين مگر نه هغه څوک چې متابعت کوي د تا له جملې د ګمراهانو نه وان جهنم لموعدهم او بشک دوزخ چې دا ځای د وعدې د تابعانو د تا د چې څوک د تا په لیار دي یو د پاره جهنم ځای د وعدې د اجمعین د ټولو د پاره لها 7 ابواب د دغه دوزخ د دغه جهنم و دروازې دي لكل باب منهم د هر دروازې د پاره د دغه ګمراهانو د جملې نه جزء مقسوم یو برخه متعینه کړی شوې ده حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم جهنم لاندې طرف ته لکه دا په مځکه کې تیخانې نه وي لاندې طرف ته تللی د یوه طبقه د بیا د هغه نه لاندې بله ده بیا د هغه نه لاندې بله ده اووه طبقې دي داسې هره طبقه خپله دروازه لري د هر یوې دپاره خپل خپل خلک معلوم دي په پولیسویرات چې تیریږي مسلمان تیریږي ځکه وایي هغه نوره خو د لاندې دلته دروازه ده هلته ورځي په هغه دروازه ورننوځي جهنم ته یا بل هغه لاندې دروازه ده هغه په هغه باندې ورځي جهنم ته دا د کفارو سلسلې چې اوس بیا ذکر کو هغه ټولې په یغو خپلو لیارو ورځي پولیسویرات خو پورته بیا په پولیسویرات په دا جهنم باندې لکه بلاتشبې دغه خواته جهنم دا دی خواته جنت ته اوس نو دلته په دامنځ کې پولیسویرات ته دغه پولیسویرات په دا جهنم برسیره راغلی دلته میدان حشر ده دلته جنت ته دلته لاندې دوزخ ده چپ طرف ته میدان حشر ښي طرف ته جنت لاندې جهنم په جهنم باندې پولیسویرات ته نو مسلمانان آخري طبقه چې پاتې شي دا داسې راخیږي دغه چت ته بیا داسې ځي چې دا زر کاله پورته طرف ته روانې زر کاله داسې بیا زر کاله کوزیږي یو قول دا ده چې د 3000 کاله لیار ده یو قول د مسلم شروح لیکي چې 15000 کاله لیار ده په دغه هغه مسلمان بیا تیریږي خو په هغه کې چې نیکعمله یې په تیر شي چې بدعمله یې ورولویږي د هر یو طبقې خپل جزء مقسوم ده د اوله برسیره طبقه د جهنم چې هغه تر ټولو نه اسانه طبقه ده په نسبت سره هغه نورو ته عذاب ډېر کم ده دا د ګناهګارو امتیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دې موږ تاسو ته نجات نصیب کړي دا برسیره طبقه د دغه ده د هغه نه لاندې دومه طبقه د نصاراو ده دریمه طبقه د یهودو ده
څلورمه طبقه د سابعینو ده، پنځمه طبقه د مجوسو ده، شپږمه طبقه د مشرکینو ده، اومه طبقه د منافقینو ده. ان المنافقین فی درک الاسفل من النار. دا لاندې طرف ته دي، لکه جنتیانو درجې پورته طرف ته دي. څوک هغه اول مقام کې، څوک بیا لکه اسمان کې دومره جګي تر، څوک بیا تر هغه نفسې جګي، او جهنم لاندې دي. د هر یو خپل خپل خلک معلوم دي. و دروازې دي، هر دروازې ته د دوی نه جزء مقسوم شته، متعین ده.